الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم. عزت منذ مسلمان ورنو من قرآن عظيم الشان ده ختم مبارك تقريب ده او ده رمضان المبارك اغدوما عشرة شاغيتا سردار دو جهان صلى الله عليه وسلم مبارك د مغفرت عشره فرمایلی ده. هغه عشره ده الله جل جلاله دې دا ټول سعادتونه او برکتونه او رحمتونه زمونږ نصیب کړي. الله جل جلاله دې د قرآن عظیم الشان برکات، د رمضان شریف برکات، د جمعې د شپې برکتونه او د اولیاء کرامو د قرب هغه برکتونه الله زموږ نصیب کی. کلام مقدس مبارک کلام د هغې د فضیلت څه حساب او څه اندازه او څه شمار څوک بیان نشي کولی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپلو مبارکو ارشاداتو کې د قرآن شریف فضایل بیان فرمایلی دي. هغه مبارک فرمایي چې فضل کلام الله علی سائر الکلام کفضل الله علی خلقه. فضیلت د کلام د الله تعالی د خدای د مقدس کلام فضیلت په نورو کلامونو باندې، په نورو خبرو او په کتابونو باندې داسې دی لکه فضیلت د الله تعالی په خپل مخلوق باندې. نو الله جل جلاله خالق دی او دا غنه ما سوا چې څه دي نو دا ټول مخلوقات دي. نو ظاهره ده چې فضیلت د خالق په خپل مخلوق باندې هغه ډېر زیات دی. نو د الله د کلام داسې فضیلت دی په نورو کلامونو باندې. مخبر صادق صلی الله علیه وسلم مبارک دغه شانتې فرمایي که د څلورو مذهبونو کې د یو مذهب امام حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه ډېر ځله الله تعالی په خوب کې لیدلی او د الله جل جلاله نه به یې تپوس وکړو چې خدایه ته په څه باندې ډېر خوشحالېږي. نو الله جل جلاله ورته وفرمیل چې د قرآن شریف په تلاوت باندې. بیا هغه تپوس وکړو چې په تلاوت هغه معنا باندې سړی پوهېږي چې کوي او کنه بغیر په معنی د پوهېدو نه تلاوت کوي، په کوم یو باندې ته ډېر خوشحالېږي. الله تعالی ورته وفرمیل چې په معنی پوهېږي او تلاوت کوي په هغې هم خوشحالېږم، او چې په معنی نه پوهېږي او تلاوت یې کوي په هغې هم خوشحالېږم. ځکه تلاوت د آیاتونو د الله تعالی د کلام دا یو مستقله فریضه ده د فرایضو د منصب د رسالت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک. دنیا کې چې نور څومره کتابونه دي د هغه کتابونو په معنو او په مطلب باندې چې څوک نه پوهېږي نو هغه کتاب بیا د ویلو څه فایده ورته نه ورکوي.
چې د کتاب په معنا او په مطلب نه پوهېږي نو هغه کتاب بیا څوک نه وایي او که وایي چې په معنا یې پوهېږي نو د ویلو فایده نشته لیکن قرآن شریف داسې مبارک کتاب دی چې د دې په معنا او په ترجمه او په تفسیر باندې که څوک نه پوهېږي او تلاوت یې کوي نو بیا دغه تلاوت ډېر لوی فضیلت لري او چې معنا او تفسیر باندې پوهېږي او تلاوت کوي خو ډېره غوره او بهتره ده خو چې په معنو نه پوهېږي د ده دا کار چې دی نو دا د ډېرې فایدې والا دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرایض د منصب د رسالت د نبوت او د هغه د پیغمبرۍ هغه چې الله تعالی بیان کړي دي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک تلاوت کوي په دوی باندې په دې خلکو باندې آیاتونه د الله تعالی د کتاب او دوی ته د کتاب او د حکمت تعلیم ورکوي او د دوی تزکیه کوي نو فرایض په دې آیت مبارک کې چې کوم بیان شوي دي اول به کې فریضه د تلاوت آیات ذکر شوه بیا د تعلیم کتاب او حکمت او بیا د تزکیه نو د تعلیم کتاب هغه مرحلې نه مخکې تلاوت آیات ذکر شوی دی کوم خلک چې تلاوت سره متعلق دي هغې تلاوت زده کوي صحیح کوي نورو خلکو ته ښیي دیم داسې ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه یوه شعبه د دین چې و د تلاوت آیات په هغې باندې دی عمل کوي او په دغه شعبه کې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وارثان او چې بیا د کتاب تعلیم ورکوي چې دې مقدس کتاب کې الله تعالی څه فرمایي د دې معنا څه د ترجمې څه د تفسیر څه دی دا ځان له یوه مستقله فریضه ده او د حکمت تعلیم چې ورکوي د احادیثو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او تزکیه د خلکو د باطن کوي د رضایل اخلاق نه خلق اړی اوصاف حمیده پکې پیدا کوي تصفیه د باطن کوي دغه ځان له یو فریضه ده نو تلاوت د آیاتونو د الله تعالی د کتاب دا یو ډېر لوی یو اهم کار دی یو تابعی دی ابو عبدالرحمن السلمی رحمت الله تعالی علیه التابعی دی لوی عالم مفسر او محدث د کوفی په جامع مسجد کې بناستو او د قرآن شریف د آیاتونو تعلیم به خلکو ته ورکول آیاتونه به خلکو ته ښودل ناظره او حفظ د قرآن پاک او تجوید چا ورته وایي چې تاسو ته خو الله تعالی ډېر لوی علم درکړی دی تاسو په نورو فنونو کې هم درس او تدریس کولی شئ او د هغې صلاحیت لرئ دا ناظره د قرآن شریف او حفظ او تجوید دا خو داسې کسان هم کولی شي چې هغوی په نورو فنونو کې دومره مهارت نه لري نو دغه مبارک تابعی رحمت الله علیه دو تو فرمایل چې ما د حضرت عثمان ابن عفان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دریم خلیفه حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه دا غنه مې دا اورېدلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه تاسو کې ټولو کې بهتر هغه څوک دی چې هغه قرآن پاک زده کړي او نورو خلکو ته د قرآن شریف تعلیم ورکړي په خپله قرآن شریف زده کړي او نورو خلکو ته هم زده کوي د قرآن پاک په تعلیم او په تعلم کې دی مشغولی نو دا په تاسو کې ټولو کې غوره او بهتر دی وایي زه دې حدیث شریف په دې جومات کې کېنولی یم زه دې جومات کې ناست یم او خلکو ته د قرآن شریف سبق ښیم و دې حدیث شریف کېنولی یم چې حدیث مبارک هغه خلکو ته ټولو کې بهتر ویلی دي چې هغه قرآن شریف زده کړي او بیا نورو خلکو ته ښیي
د خلکو د غوروالي د بهتروالي د اوچتوالي خپل خپل معیاري څوک به اوچت او کامیاب هغه چاته وایي چې دنیا ګټي څوک به هغه چاته کامیاب وایي چې اقتدار ته ځان ورسوي څوک به هغه چاته کامیاب وایي چې د دنیا هغه عزت پسې لګېدلی خو د دواړو جهانو سردار مبارک معلم کائنات صلی الله علیه وسلم مبارک په ټولو کې غوره هغه چاته فرمایلی چې هغه قرآن شریف زده کړي او نورو خلکو ته یې ښیي نو تلاوت د آیاتونو د رب ذوالجلال د کلام دا ډېر لوی فضیلت لري الله تعالی دې زموږ ډېر تلاوت نصیب کړي او تلاوت آیات د دې اولیاء کرام ډېر خیال ساتي او ډېر لحاظ کوي او ډېر اهتمام کوي ځکه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابع خلک ولی هغې چاته ویلی شي چې د شریعت تابعداري متبع سنتي د خدای په هغه دوستۍ کې راغلی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تابعدارۍ او د هغه مبارک د غلامۍ په نتیجه کې ولی الله وګرځي د تقوا زندگی اختیار کړي دا کم خلق دي دوی قرآن شریف سره ډېر محبت کړي دوی د قرآن پاک ډېر تلاوت کړي او د تلاوت آیات د الله د مقدس کتاب د تلاوت ډېر اهتمام کړي دغه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دی د امام شافعي رحمت الله علیه میلمه شو او د هغه شاګرد مو امام شافعي صاحب ډېر خوشحاله و چې زما په شاګردانو کې داسې یو محدث دی چې هغه خپله د امامت هغه منصب ته الله تعالی رسول دی ډېر به ورته خوشحاله امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه لاړو د امام شافعي صاحب میلمه شو امام شافعي صاحب خپلو مجالسو کې هم د ده تذکره کوله د هغه شاګردان او متعلقین او اولاد هغه یې موقف و چېرې د ده په شاګردانو کې داسې یو قابل شاګرد دی احمد ابن حنبل د هغه نوم دی رحمت الله علیه کور کې چې کوم موجود کسانو هغه هم خبر شو چې هغه میلمه راغلی دی هغه چې امام شافعي صاحب یې ډېر تعریف کولو او چې دا ډېر لوی فقیه دی ډېر لوی محدث دی ډېر لوی ولی دی دوی ورته انتظام برابر کو استقبال یې د هغه وکړو بیا په کوم ځای کې چې هغه پاتې کېدو شپې کولو نو هلته ورته د امام شافعي رحمت الله علیه لوڼو د اودس دپاره اوبه برابر کې لوټې تیارې کېښوې چې دا امام او دا فقیه او دا لوی محدث دی په ظاهره ده چې تهجد به کوي د الله دوستان د تهجد لمونځ کوي او ډېر ښه طعام یې تیار کړی دی ښه مېلمستیا د هغه وکړه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کله ډوډۍ ته کېناستو نو ښه ډېر خوراک یې وکړو دومره خوراک یې وکړو چې هغه څومره حاضرین نو هغه تعجب کې پرېوته چېرې مونږ خو ډېر تعریف اورېدلی د احمد ابن حنبل رحمت الله علیه او د خدای دا دوستانو او د اولیاء کرام دا ښه خلک دا خو ډېر خوراک نه کوي دوی خو په لږ خوراک باندې ګزاره کوي او امام شافعي صاحب د ده ډېر تعریف کولو چې دا ډېر لوی شخصیت دی خو ناشنا کار دا وشو چې هغه خو ډېر زیات خوراک وکړو بیا چې هغه لوښي کور ته لاړ نو د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه لوڼو ته هم اندازه ولګېده چېرې خوراک خو مېلمه ډېر خوړلی دی داسې یو شک غوندې رالو یو اشکال غوندې پیدا شو چې د هغه په ښه والي کې خو شک نشته خو د ښو خلکو متعلق خو موږ اورېدلي چې دی ډېر خوراک نه کوي بیا چې هغه اوبه ایښي دي د اوداسه دپاره چېرې دی مبارک به پاسي او تهجد به کوي د شپې لمونځ به کوي سهار ته یې چې کتو نو هغه اوبه هغه لوټې هماغسې ډکې پرتې دي هغه یې نور هم حیران شو بیا خپل پلار ته امام شافعي رحمت الله علیه ته چې د لوی ولی الله دا لوی محدث دا لوی عالم یو خو د خوراک هم زموږ د اندازې نه زیات وکړو
او بل دا چې هغه اوبه مغسې لوټې ډکې پاتې شوې دې نه خو معلومېږي چې دې د شپې مونځ ته هم نه دی پاڅېدلی تهجد به هم نه یې کړي چې اوبه دغه شانتې هغه ډکې لوټې پرتې دي او کمې شوې نه دي. نو امام شافعي رحمت الله دا ښه خلک چې نو دی په ډکې کري ریبې نه چې د چا باره کې بس رای قایمه کړي چې ښه ښه بس دی بیا به ورسره مینه نه کوم ما دی جوړ دا ښه سړی دی ښه خلک خو ډېر خوراک نه کوي او ده خو ډېر خوراک وکړو او ده خو تهجد نه دی کړي بس دی بیا به ورسره هغسې مینه نه کوم. نیکان خلک داسې نه کوي دی د خبرې پوره تحقیق کوي چې یو رای قایموي نو تحقیق کوي. امام شافعي رحمت الله علیه استاد د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نو دا حق لرلو مناسب ورته ښکاره شو چېرې یو شک دی یو شبه دی یو اشکال دی د دې جینکو د دې تپوس به وکړم د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه چې دا څه وجه ده دا خوراک تاسو چې دی نو ډېر کړی دی بیا دغه اوبه هم دغه شانتې پرتې دي وجه څه ده آخر. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه ته وفرمیل چې کله زه دې ډوډۍ ته کېناستم بسم الله مې و شروع مې وکړه ډوډۍ مې خوړه هغه ډوډۍ باندې ما کتل چې انوارات په هغې باندې راورېده او ما به چې نوړی خولې ته کوله نو ما بوج نه محسوسولو بلکې ما په خپله سینه کې داسې فراخي محسوسوله شرح صدر مې زیاتېدو ما هغه نورانیت محسوسولو د هغه خوراک ما مې داسې نوراني او مبارک خوراک دی او دغه دې ما ته چې کومه فایده راکوي هغه زه محسوسوم راته ښکاري چې څومره زه خوراک کوم څومره نوړی خوله کې اچوم زه د هغې په هغه روحاني فایده باندې هغه دې ښکاره پوهېږم نو ما وې داسې خوراک خدای خبر شي چې په زندګۍ کې بیا میلاویږي او که نه میلاویږي نو د هغې خوراک نه ظلمت نه جوړېدو هغې نه خو نورانیت جوړېدو هغې نه خو روحانیت کې ترقي راتله دا خو د نورو خوراکونو په شانتې نو بېسیارخوري روحانیت ته نقصان ورکوي خو دغه خوراک خو هغه خوراک نو چې نقصانې وي دا خو روحانیت دپاره مفید و. نو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته ویې امام شافعي صاحب ته چې مې په دغه وجه باندې دا خوراک ډېر کړی او دا چې بیا اوبه هم هغسې پاتې شوي دي لوټو کې اوبه پرتې دي او کمې پکې نه دی راغلي د هغې وجه هم دغه ده چې زما هغه نورانیت زیات شو هغه روحانیت مې خدای په ترقی کو نو زما د بدن نه ستړیوالی لاړو ما یو خاص قسم روحاني خوشحالي محسوسوله یو نورانیت مې محسوسولو ما مې داسې شپې په زندګۍ کې خدای خبر شه چې کله نصیب کېږي د الله تعالی ذکر طرف ته مشغول بس خپل خدای مې یادولو اړو خوب ما ته نه دی راغلی او ستړیوالی مې هم نه دی محسوس کړی نو چې زه ټوله شپه ویښ پاتې شوی یم او د الله جل جلاله په ذکر کې مې دا شپه تېره کړې ده نو د اودس د تازه کولو څه ضرورت ما نه دی محسوس کړی هم هغه ماسخوتني اودس باندې مې د تهجد لمونځ هم کړی دی نو که اوبه هم هغسې برقرار پاتې شوي لوټې ډکې دي نو د هغې دغه وجه ده چې زما اودس تازه کولو ته ضرورت نه دی راغلی دغه خوراک کې دا نورانیت څنګه راغلی موږ خبره شروع کړې وه د قرآن شریف د فضایلو او د برکاتو نه او کوم خلک چې په قرآن شریف باندې عمل کوي تلاوت یې کثرت سره کوي د ده د تلاوت اهتمام کوي پابندي کوي او د احکامو لحاظ یې کوي خیال ساتي هغه خلکو ته هغه برکات او فیوزات الله تعالی نصیب کړي نو د امام شافعي رحمت الله علیه لونو به چې کله اوړه غږل هم به بسم الله الرحمن الرحیم وی او د قرآن شریف تلاوت به کولو او د کور هغه کار کې به مشغولو نو چې کوم اوړه هغه چې دانې کله اوړېږي میچن تاول کېږي هغه وخت کې د قرآن شریف تلاوت کېږي په یاد باندې او په بسم الله سره هغه دانې راغشتې وي بسم الله الرحمن الرحیم او یو میچن اوړئ او تلاوت د آیاتونو د الله تعالی د کلام کوي او هغه میچن اوړېږي اوړه تیار شي
بیا هغه اوړه هغه ګلې کېږي دغه وخت کې هم د قرآن شریف تلاوت کوي بیا چې کله د هغې نه ډوډۍ پخوي هغه وخت کې هم د قرآن شریف تلاوت کوي نو داسې او هغه رزق هم حلال رزق په هغې کې حرام وي په هغې کې د شک والا شی نه د شک پیسې پکې دي غیبتونه هغه خلک نه کوي ګناهونه نه کوي دروغو نه ځان ساتي حرامو نه ځان ساتلی نو د هغې په هغه رزق کې د هغې په هغه خوراک کې روحانیت او برکت نورانیت نو دا د قرآن شریف په هغه فضایلو کې راځي چې د قرآن شریف تلاوت په کومو کورونو کې زیات کېږي د هغې په هغه پخلي کې بیا داسې برکت ډېر خلک و یاره زړه مې کېږي چې تهجدو ته پاسم خو نشم پاسېدی زړه مې کېږي چې خدای یاد کړم نیشم یادولی یو څو ځله وایم بس زړه مې تنګ شي څوک وایي یاره وسواسې ډېرې شوي دي څوک وایي دا نیک عمل نشم کولی څوک وایي دا نشم کولی نو د هغې ډېر وجوهات او اسباب یو سبب او یو وجه پکې دغی چې رزق پاک نی او بل هغه رزق چې تیار شوی کله داسې خلکو تیار کړي چې هغه د غفلت والی اوس په یو کور کې یو زنانه هغه بسم الله نه وایي او د کور کار کوي د هغې هغه سوچ او فکر په دنیا کې مشغول دی او بعضې بدقسمته خو داسې چې د کور کار هم کوي او څه ګانې ورسره ځان سره وایي داسې څه فضول غوندې خیالات وي نو دغه خلک چې کوم خوراک تیار کړي په هغې کې به روحانیت د کوم ځای نه راشي او چې بیا هغه رزق وي حرام یا هغه مشکوک وي هغې کې هغه فضایل او برکات بیا نشي موجودې دی هغه خوراک بیا څوک وکړي خود به قدورات پیدا کېدي ظلمت به ورسره راځي دروغوالی به ورسره راځي د ښه خوراک خپل فواید دي او د خراب خوراک چې دی خپل نقصانات دي کله یو سالک یو صوفي وایي چې یاره ذکر کومه خو هغسې لذت راته نه محسوسېږي چې کوم مې مخکې محسوسولی هغه خوند راته پکې نه ښکاري د هغې هم ډېر وجوهات یو پکې دغه خوراک دا د بازار خوراک چې څوک وکړي کم صوفیه حضرات کم سالکان بیا د هغې طبیعت خراب وي ځکه چې د بازار د خوراک څه پته لګي چې دا چا تیار کړی او څنګه یې تیار کړی د پاک پلید پته نه لګي د حرام او د حلال پته نه لګي نو که هغه خوراک خېټې ته راشي نو د هغې به خود نقصان او په روایاتو کې خو حرام خوراک په باره کې راغلی دی چې یو نوړی د حرامو خېټې ته لړه څلوېښت ورځې پورې لمونځ نه قبلېږي یو نوړی د حرامو او چې پوره ډوډۍ چا د حرامو خوړلي او په یو وخت نه 3 وخته ډوډۍ سړی خوري او د حرامو نو د ده خېټې ته حرام خوراک تلل خو څه کوي چې د هغه حرام خوراک نه د ده د بدن وینه هم جوړه شو د ده هډوکې چې کومه نشونما حاصلوي هغه هم د حرام خوراک د ده هغه پټې پلې چې مضبوطېږي هغه هم په حرام خوراک باندې داسې بچي نو به د خیر څه تمه وکړي چې هغه ته د حرام خوراک ورکړي حرام رزق یې په هغه باندې خوروړی بیا وایي زوی مې دا فرمانه دی خبره مې نه مني دا زوی مې مونځ نه کوي دې مور ته کنځل کوي بد رد وایي دې زما ادب نه کوي نو په هغې کې یو وجه دغه هم وي چې دغه بچي ته تا حلال خوراک ورکړی چې ته د هغه نه د خیر تمه کې د هغه د بدن وینه د هغه د بدن غوښه هډوکې هغه پټې پلې هغه د حرامو نه جوړې دي هغه بچي نه به ته څه د فرمان بردارۍ او د صالحیت او د نیکۍ تمه او تصور وکړي نو دې ټولو خبرو ته خیال پکاري دې وجې نه اولیاء الله چې دې ته الله تعالی ډېر لوی بصیرت ورکړی ډېر لوی فراست ورته الله تعالی ورکړی دې د حلال خوراک د پاک خوراک د هغې تلقین کوي چې تاسو په خوراک کې ډېر احتیاط کوئ نو دا د قرآن شریف په هغه فضایلو کې یو فضیلت دغه هم دی چې
چې د خوراک تیارولو دوران کې بیا دغه خوړلو په دوران کې خدای ته خیال د خدای کلام طرف ته فکر په ژبه د آیاتونو د قرآن شریف وي نو د هغې برکتونه به تا ته الله تعالی درکوي او ته به محسوسوې. بیا د رمضان مبارک میاشت او دا دویمه عشره دې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د مغفرت عشره فرمایلی د اوله رحمه و اوسطه مغفره و آخره عتق من النار. دا میاشت درې برخو کې تقسیم شي. اولنۍ عشره اول لس شپې ورځې دا د رحمت دی، بیا ورپسې منځ کې لس شپې ورځې د مغفرت دی، او ورپسې اخري لس شپې ورځې چې هغه د عتق من النار دی، د اور نه د خلاصي. او د مبارکه میاشت کې یو مسلمان یو فرض عمل وکړي من ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه. چا چې په دې میاشت کې یو فرض ادا کړ، فرض مونځ یې وکړو، فرضي زکات یې ورکړو، فرض عمل په ده باندې یو فرض و هغه د ادا کړ، نو دغه کس د ده دومره فضیلت دی، دومره ثوابونه دته حاصلیږي لکه چې په نورو میاشتو کې یو سړی اویا فرض ادا کړي. یعنې دې میاشت کې فضیلت یو په اویا سیوا شي. یو فرضي عمل د الله تعالی په دربار کې په اویا فرضو باندې قبلیږي، او که فرضي عمل نه نفلي عبادت وکړي. د هغې متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن ادى فريضة فيما سواه. په نورو میاشتو کې د فرضو ادا کولو چې څومره ثواب دی، دې میاشت کې په نفلو باندې هغه ثواب ملاویږي. نفل دی وکړو، په هغه نفلو باندې هغه ثواب ملاویږي څومره چې په نورو میاشتو کې په فرضو باندې ملاویږي. او چې یو عمل پکې یو په اویا دی، نو چې سبحان الله دی یو ځل ووایي نو داسې شوه چې نورو میاشتو کې تا اویا ځله سبحان الله ووایي، یو ځل دی ووایي الحمدلله، نو داسې شوه چې نورو میاشتو کې تا اویا پیرې الحمدلله ووایي، یو ځل دی ووایي الله اکبر، داسې شوه چې نورو میاشتو کې اویا پیرې الله اکبر ووایي، یو ځل دی ووایي لا اله الا الله، داسې شوه چې نورو میاشتو کې تا اویا پیرې لا اله الا الله ووایي. دې وجه نه دې میاشت کې ډېر عبادت پکار دی چې یو ختم د قرآن شریف وشي، قرآن پاک یو ځل خلاص شي په دې میاشت کې، نو داسې شوه چې نورو میاشتو کې تا اویا پیرې قرآن شریف سرته ورسولو او ختم دی وکړو. د اویا ختمونو ثواب درته الله تعالی درکوي. او کوم خوش قسمتو خلکو ته چې الله تعالی د حرمینو شریفینو دیدار او ملاقات او زیارت نصیب کی په دې میاشت کې. هلته کې خو اصل یو عمل یو په لاک دی په مکه مکرمه کې، او چې بیا په رمضان شریف کې شي او یا چنده ورسره دام شي، د هغې نه بیا څومره ثوابونه جوړېږي. نو الله جل جلاله دې د قرآن عظیم الشان فضائل او برکات زمونږ نصیب کی. الله جل جلاله دې د رمضان المبارک فیوزات او برکات زمونږ نصیب کی. کوم مقصد د پر الله تعالی روزې فرض کړي دي په هغه مقصد کې دې الله تعالی مونږ کامیاب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله زمونږ د ټولو خپل رضا نصیب کړي. یا الله د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم اتباع نصیب کړي. یا الله د هغې مبارک محبت نصیب کړي. یا الله د حضور پاک صلی الله علیه وسلم شفاعت نصیب کړي. یا الله د خپل ټولو مشرانو کشرانو سره مو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې راجمع کړي. یا الله د هغې مبارک په مبارکو لاسو باندې اوبه د حوض کوثر زمونږ د ټولو نصیب کړي. یا الله زمونږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله قلم د عفو پرې راکاږي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله